بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو او خویندو، نظر لګیدل یا د سترګو لګیدل دا حق دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، دا رنګ په ګڼو احادیثو کې دا راغلی دی. خو دلته یوه خبره یاد ساتل پکار دی. هغه خبره دا ده محترم، چې د سترګو کې خپل تأثیر نه وي، اثر پکې نه وي، دغه اثر پکې الله سبحانه وتعالی اچولی وي. بیا شریعت اسلامي دې لپاره علاجونه ذکر کړي دي. دوه قسمه علاجونه، یو هغه علاجونه چې هغه د نظر د لګېدو نه مخکې وي، دویم هغه علاجونه چې هغه د نظر د لګېدو نه وروسته وي. اول قسمه علاجونه دا دي، کله چې یو ماشوم یا یو زنانه یا یو سړي باندې د نظر د لګېدو خطر وي، نو باید څه وکړی شي؟ امام زهري رحمه الله د عثمان بن عفان رضی الله عنه نه روایت کړی دی، هغې نه نقل کړی دی. هغه فرمایي، وایي کله چې یو ماشوم باندې د نظر د لګېدو خطره موجوده وي، نو د هغې زنه یې توره شي، نو دا به د نظر د لګېدو یا د سترګو د لګېدو نه محفوظ شي. دغه رنګې کله چې یو انسان یو ښه شی ویني، که خپل وي که پردی وي، ظاهره خبره ده، که دا هر شی وي، نو دې دپاره دې د برکت دعا ووایي. اسلام موږ ته دا وایي چې دې دپاره به د برکت دعا ووایي، دې دپاره چې دا نظر نه شي. بارک الله. دغه رنګې دریم علاج دا دی چې دې دپاره دا دعا وکړی شي، ماشاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارک علیه. کله چې دا دعا ویلی شي، نو بیا دا چیز نه د نظره کېږي، نه سترګې نه لګېږي. څلورم دا، کله چې خطره موجوده وي د سترګو د لګېدلو، نو محاسن او ښایسته ځایونه دې پټ کړی شي، دغه شي، دغه د ماشوم، دغه زنانه، دغه سړي، نو دا به د نظر د لګېدو نه محفوظ شي. اوس هغه علاجونه ذکر کوو چې هغه د نظر د لګېدو نه وروسته، یو ماشوم دی یا یو زنانه ده، یو سړی دی، هغه د نظره شو، نو علاج یې څه دی؟ شریعت اسلامي دې لپاره علاجونه ذکر کړي دي. اول علاج دا دی، که چېرته دا سړی معلوم و چا چې د نظره کړی، چا سترګې چې لګېدلي، نو هغه دې اودس وکړي، او د هغه اودس په اوبو باندې دي دغه کس دا استعمال کی او د هغې بدن دې پې وینځلی شي، غسل دې پې وکړي دغه اوبو باندې. دویم، که چېرته دا سړی معلوم نه وي، نو د دې لپاره دې اوبه دم کړی شي او دغه اوبه دې استعمال کړي، ځینې دې وڅکي او ځینې دې په بدن باندې واچولی شي. دریم علاج دا دی چې سورة فاتحه، آیات کرسي او آمن الرسول تر اخره پورې، او اخرنۍ 3 سورتونه، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، او قل هو الله احد، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، او قل اعوذ برب الناس. دا 3 سورتونه او سورة فاتحه او آیات کرسي، آمن الرسول تر اخره پورې، دا دې وویلی شي په اوبو باندې، او دغه اوبه دې دغه کس استعمال کړي. ان شاء الله د الله په توفیق سره به الله سبحانه وتعالی دغه کس ته شفا